زه به خپله ټوله هڅه کوم چې شاته بل چاته احتیاج نه شي، بل چاته ستا لاس اوږد نه شي. ویاړم در باندې تا د وطن دپاره ډېر کار کړی او په موږ د احسان کړی، په دې وطن د احسان کړی، په دې ولس د احسان کړی. هیله مې همدا ده چې دا ولس تا اوس یوازې پرېنږدي او دا ولس ستا درد ته ورسېږي، ستا خویندې سرتوره نه شي، ستا فامیل سرتوره نه شي. همدا به زما امید وي او همیشه به مې هڅه همدا وي چې موږ وشو کله تا سره کومک. خیر اوسې زما دغه یو پیغام دی ټولو وطنوالو ته او ټولو عسکرو زما ورونو ته چې د وطن خدمت خو په صداقۍ سره وکړي او ډېر په مینه او محبت. زه اوس هم د وظیفې ارمان لرم خو هڅه مې نشته. زه پوهېږم، زه نه غواړم دلته ډېر پاتې شم او ستا زړه خفه کړم. لاس راکړه، دغه مرسته تا سره یو بیبي حاجي کړې چې هغه خپله هم ناروغه ده او یو زوی هم ناروغ دی، یا تورپیکی نومېږي د هالنډ نه. اوس لپاره دا راتلونکي میاشت ته زه حتما راځم، خدای دې وکړي چې زه خپې دپاره او فامیل دپاره څه هم شم کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ. زه نه پوهېږم چې څنګه زه وشم کولی د تصویر د یو چا د ژوند تصویر د څه رقم تاسو ته سم وښایم. لومړی خو دغه د بوجیګانو نه یو فرش ګڼل شوی دی، د څپلۍ وباسم. ورپسې دغه زموږ او ستاسې د یو هېوادوال روژه ماتی دی چې یو څو ډوډۍ، لږ سابه، دا فکر کوم کچالان دي که نه؟ کچالان دي، یو جام اوبه، دغه م کور او یو هغه ورور چې په ځمکه نشي کېناستلی، په ځمکه نشي کېناستلی. زه به نه غواړم چې مخې راشي، فقط په خبرو به سره ګزاره وکړو. دا امسا ستا ده وروره؟ او دا زما دا په خپلو دې څه شی شوي؟ دا دغه د سیکارو چې زه وظیفه کې وم، وظیفې نه چې کور ته رالم، د څه شي وظیفه ده؟ اردو کې وم مخکې. ښه. بس وظیفې نه رالم، هلته ولیدلی وم، بس دې ته مې وظیفه نه شوی کولی، بس د کور شوم. مخکې یو 4 کاله مخکې، 5 کاله مخکې زه وظیفه کې وم، بیا هلته خوږ شوم، رالم کور ته، دې ته مې وظیفه نه شوه کولی، منفګې کړم، نو بس کور را په سر اوس بېروزګاره یم. خپه باندې مې ډېرې پیسې ولګولې خو جوړه نه شوه. هغه چې وطن ساتي د هغې ژوند دغه دی. تاسو وکتل چې دا فرش بوجیګانو نه ګڼل شوی دی. دا کور د چا دی؟ دا مې د تره دی. د تره دی. تا ته یې څه رقم درکړی، په کرایه درکړی، که ورته ویل چې همداسې پکې ما ته همداسې راکړی دی، ویل چې همداسې پکې اوسېږه. اوس پې کار شروع کوي، راته وایي چې بس دغه اختر نه وروسته او بس کار پې شروع کوو، نو بیا به موږ ته بل ځای. بیا د پلان څه دی چې کله په هغوی په دې کور باندې کار شروع کړي، تا څه پلان نیولی، بیا به چېرې ځې؟ خپل ځای خو م نشته دی، خپل ځای م نشته دی، او بس ګورم به نو چې چېرته مې ځای کور پیدا کړو وابړم، ګنې دغلته میدانۍ ده، خیمې به پکې وم، جارګنې به تاو کړم او جارګنې کې به بس اوسېږم، پډۍ به وم. بدترین حالت چې د هېواد ساتونکی یا په خیمه کې غواړئ، ځکه چې د هغې په خپه خوږه شوې و، هغه نشي کولی چې نوره وظیفه وکړي، نو مجبور دی چې اوس په خیمه کې غواړئ. څو اولادونه دي؟ دا یې زوی دی؟ دا مې زوی دی، دا مې ورور دی. 3 اولادونه مې دي، یو مې لور ده، 2 مې زامن دي. او زه په هلمند کې وم په وظیفه کې. په هلمند کې د وظیفه کوله، 2 زامن، یو لور ده؟ او نور درته څوک در تر غاړې دي؟ دلته مې مور ده او خویندې مې دي او دغه مې نه ده، د پلار مور مې ده، او پلار مې نشته، وفات شوی، خدای دې وبخښي. دا سپین سرې مورکۍ چې دی کټ کې ویده ده، دا د نیا ده؟ دا مې نیا ده. دا د نیا ده. دا ټول تا ته درته تر غاړې دي؟ او دا ټول ما ته. څنګه کولی شې دوی ته نفقه برابره کړې؟ والله بس نفقه خو الله برابروي، خو بس دغو نه د زه خپل همت کوم، جاله خرڅوم په دې هغه روژه کې سر وځم او ماښامه پورې ګرځم، ریړه ګرځم، په کلو کباړ مباړم راټولم. او په دې خوا زه یو خبره وکړم چې دا ورور مونږ کټ کې ځکه کېنوم چې دا په ځمکه کېناستی نه شي. زه نشم کېناستی، او دا په ځمکه کېناستی نه شي، او ځکه م په کټ کې کېنوم. نو ته په دې خپه دا کراچۍ څنګه ټېله کوې؟ نو مجبوره یم، مجبوریت در باندې ټېله کوي، یعنې که زړه کې دې زور وي که نه وي؟ نه وي، بس هلته کور را په سر دی، خویندې ورونه دي، مور ده، نیا ده، ټول را په سر دي. د خپې تداوي د څنګه امکان لري نه لري؟ امکان لري خو پیسې را سره نشته. څه شی وایي ډاکټران؟ د دې د ګردې دا جوړ ختم دی، دا جوړ هډوکې
دا به ورته بل دا به بل اچول اچول کېږي. په دې کېږي. باندې څونه مصرف 3 راځي؟ لکه روپۍ خرچه پرې راځي، خو ما سره وسه نشته دی چې زه پرې دا به عملیات به دلته داخل وطن کې کېږي که نه په دلته هم پاکستان کې کېږي، یا خو بل ځای؟ په پاکستان کې هم کېږي. دلته هم کېږي، خو لکه پیسې نشته، خرچه پرې 3.5 لکه روپۍ راځي. همداسې مې پرې زه یو څه ویل غواړم چې هغه که د اوسني چارواکو کې زموږ غږ تر چا پورې ورسیږي، زموږ او ستاسې د هېواد هغه ساتونکی چې خپه یې خوږه شوې دي ته بچي ورتر غاړه دي، خویندې ورتر غاړه دي، مور ورتر غاړه ده، هغلته یو سپین سرې مورکۍ په کټ کې په تیاره کې په بد حال کې پرته ده. که زموږ غږ تر هر چا پورې رسیږي، که تر وزارت دفاع پورې رسیږي، که وزارت داخلې پورې رسیږي، هر هغه څوک که وغواړي چې دغه ورورک ټلیفون نمبر غواړي یا غواړي چې نږدې نه یې ور ولېږو، که وایي چې ور یې وړو، که غواړي دوی سره مرسته وکړي، موږ به یې نمبر او هر څه له دوی سره شریک کړو. زه نور څه ویل نه لرم. اصل کې زه که دا ماته هر څه روښانه دي. زه فکر نه کوم که ته پکې ولرې، ځکه دغه د بیټرۍ او د بیټرۍ نه راسم ګروپ ته دلته لاین راغلی، پکې نشته، ګرمي ده، په داسې یو کور کې پروت چې پردی دی او د اختر نه بعد پیکار شروع کېږي، ته اړ کېږې د خویندو سره لاړ شه خیمې کې واړی، د سیاسرو سره واړی، په دې وطن کې په خیمه کې واړی، په خیمه کې ژوند وکړي. نو زه به نور څه شی ووایم؟ دغه یې دیګ او دغه یې هغه هر څه، دغه یې ژوند. جمي دا کوټې یخې ډېرې زیاتې او د خسو د دغه وس هم نه کېږي، بس یخې شپې پکې تېروه، او د اوړي چې بې ګرمي، د اوړي هم پکې ژوند نه تېرېږي. ځکه دا اوس خو به د زړه کې داسې یو څه تېرېږي چې ولې راته کمره نیول شوې، یا زه ولې دغه حالت ته پاتې شوم. دا خو زه دې حالت ته ځکه پاتې شوم، ما خو د وطن خدمت خو په صداقت سره کولو. ما ویل چېرې زما وطن دی او زما د وطن د مور مثال لري که نه، چې زه د خاورې دفاع وکړم. خو زه چې خوږ شوم او اوس هم ما خپل انډیوالان پېژني، یو نیم ته زه زنګ وهم، زه د 109 اویا کنډک نه فارغ شویم، 215 میوند قل اردو د یو کنډکي دولي وایسې کې وم، زه ټولایدو کې وم، قومندان ټولی یم چې محمد شفیق صافی نومېدو او په شیري باباجي کنډک کې وم. ما ټول د مخې پېژني هلته، ټول وظیفه دایان، ځکه چې هلته ما سره انډیوالان دي، لمبر یې هر څه را سره یو نیم زنګ وی، خو زه منفعل کړی یم. زه د وظیفې نور نه یم چې زه وظیفه اجرا کړم، ځکه چې زه په کور شوم. نور دا دی زه مجبوره شوم ما هلته ریړه راوسته. یوه رشقه مې وړه را سره واغوه، پاکستانی، یو څو ورځې مخکې یو بل لاله پیسې راکړې وې، وه مې اخیسته، هغه هم رانه کمیسیون نیولې وه په باغ امیر شهید مخې ته. تا ورته ونه ویل چې خپله هم دې وطن ته خدمت ما ورته وویلې، ډېر مې سوال وزاري مې ورته وکړه، سوال وزاري ونه منله. پر میډه کې زیتونو فابریکه کې رانه ودرولې ده، یو بل لاته پیسې راکړې وې، ډېر راباندې خوږ کړی وم. هغه چې هغه یې ونیوله، بس زه مجبوره شوم، ریړه مې پیدا کړله او بس اوس پیچاله خرڅوم. زه ورکه خدای شته چې نور هېڅ هم ویلو ته نه لرم، ځکه زه واقعا هغه د انسان زړه چې خفه شي نو هغې نه داسې کوم الفاظ نشي زه تا ته ډاډ درکړم یا تا ته هغه درکړم. فقط په غم دې لکه د یو ورور غوندې دردمند یم. زه به خپله ټوله هڅه کوم چې شاته بل چاته احتیاج نه شي، بل چاته ستا لاس اوږد نه شي. ویاړم در باندې، تا د وطن دپاره ډېر کار کړی او په موږ د احسان کړی، په دې وطن د احسان کړی، په دې ولس د احسان کړی. هیله مې همدا ده چې دا ولس تا اوس یوازې پرېنږدي او دا ولس ستا درد ته ورسېږي، ستا خویندې سرتوره نه شي، ستا فامیل سرتوره نه شي. همدا به زما امید وي او همیشه به مې هڅه همدا وي چې موږ وشو کله تا سره کومک. خیر اوسې زما دغه یو پیغام دی ټولو وطنوالو ته او ټولو عسکرو زما ورونو ته، چې د وطن خدمت خو په صداقت سره وکړي او ډېر په مینه او محبت. زه اوس هم د وظیفې ارمان لرم، خو هڅه مې نشته. زه پوهېږم، زه نه غواړم دلته ډېر پاتې شم او ستا زړه خفه کړم. لاس راکړه، دغه مرسته تا سره یو بیبي حاجي کړې چې هغه خپله هم ناروغه ده او یو زوی هم ناروغ دی، یا تورپیکی نومېږي د هالنډ نه. اوس لپاره دا راتلونکي میاشت زه حتما راځم، خدای دې وکړي چې زه خپې دپاره او فامیل دپاره څه هم شم کولی.